دا د مزار شریف ښار ختیځ لور ته د افغان کډوالو لپاره هغه پنډغالی دی چې دا مهال پکې له ګاونډي هیواد څخه په جبر راایستل شوي ګڼ شمېر افغان هیوادوال میشت دي. که څه هم د دوی تود هرکلی او ملاتړ شوی، خو هغه څه چې دوی په ورځني ژوند کې اړتیا ورته لرله لاسرسی نه درلود. روغتیایي خدمات، پاکو اوبو ته لاسرسی، جومات او تشنابونه یې هغه اړینې اړتیاوې بلل کیږي چې تازه ورته د 209 فتح الاردو مسؤلینو چمتو کړي دي. د مهاجرینو په کمپ کې د شمال زون د صحت چارو د قمندانۍ اړوند لسبستریز روغتون فعال شوی دی چې هغه د اناسو بخش او د ذکورو بخش لري. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته چې اوس د ژمي موسم د یخني ده او موسمي ناروغي ډیریږي، نو موږ هم وکولای شو چې په ظرف د 24 ساعتو کې دلته لسبستریز روغتون په ډیره مجهزه توګه باندې اکمال کو او فعال یې کو. په 24 ساعته کې موږ ټول وسایط، تجهیزات، طبي درمل هغه ټول شان دلته را رسولي دي او د خلکو په چوپړ کې. څو ورځې راهیسې د ملي دفاع وزارت اړوند د 209 الفتح الاردو قمندانۍ صحیه ټیم همداشان تخنیکی او مسلکي انجنیران راغلل، د دې ځای ارزیابي وکړه. ټول هغه څه چې دلته باید شوي وای هغه تقریبا شوي. مثال په توګه یې دلته لسبستریز روغتون چې د دې ځای اشد ضرورت و هغه تکمیل شوی ده. هغې دپاره نارینه او ښځینه ډاکټران شته. موږ وکولی شول چې دلته 4 کنیکسونه سیار تشنابونه عیار کړو چې په هغې کې د اوبو سهولیت هم شته. موږ وتوانېدو چې د دوی لپاره یو باب مسجد هم آماده کړو چې لله الحمد هغه هم آماده ده. راتلونکي لپاره که افغان کډوال دلته زیاتیږي، نور خدماتو ته اړتیا کیږي، د ملي دفاع وزارت اړوند د 209 الفتح الاردو قمندانۍ لخوا تشکیل شوي کمیټه کاملا آمادګي لري چې ټول خدمات دلته تهیه کړي او افغان کډوالو ته خدمت وکړي. ورته مهال یاد پنډغالي کې د لسبستریز روغتون ډاکټران له بیړنیو خدماتو خبر ورکوي. وایي د متخصصو ډاکټرانو په لرلو سره کولی شي تر زیات بریده د ناروغانو درملنه وکړي. موږ په دې کمپ سهار کې چې د ځان جوړ کړی 10 بستر ضروري چې د 10 بستر نه 6 بستر دی نارینه او 4 بستر هم د ښځینه ځای لري چې مجازه کارونه ورته کېږي او که ضرورت ونه دلته صغیره جراحي ورته اجرا کېږي او که نور د طاق جانه چې غټه کارونه وو بیا موږ خپل شفاخانې ته یا به مرکز ته انتقالو. موږ له سهار 8 بجو نه تر 3 بجو پورې په خدمت کې او بخشونه موږ بخش داخله او جراحي ده او نسای ولادی اطفال سه په دې مثلا موږ که زنانه ډاکټر زنانه هر مشکل څه ولري په دې بخش کې راځي دلته موږ ورته مشورې ورکوو، دواس کمک نسخه ورکوو. بلخوا بلخ ته راغلي کډوال د خپلو هیوادوالو لخوا د ملاتړ هرکلی کوي. وایي په هره برخه کې ورته رسېدنه شوې، خو د ژمي پر رسېدو دوی د دایمي سرپناه غوښتونکي دي. په موږ باندې زمۍ را روان ده او موږ هیڅ وسایل نه لرو، نه پیسې لرو، نه کوم دکان لرو، نه دلته د اوسېدنې کوم داسې سرپناه لرو. اسلامي امارت نه موږ دا غواړو چې اوله د مځکې حساب د کور حساب موږ ته برابر کړي، چې مثلا یو خپله سرپناه جوړه کړو. او دوم خبره دا ده چې مثلا موږ ته داسې یو کاروبار جوړ کړي چې موږ روزانه پکې کار وکړو او ماښام ته یو مړۍ ډوډۍ پکې پیدا کړو. یوه ولیش مځکه زه نه لرم، یوه ولیش د شولیش باندې نږدې نه لرم. دغه خواهش لرو چې موږ ته یو زمینه د کار برابره کړي او موږ ته یو ځای راوښیي، یو نمرګه کرا کړي. موږ تقریبا نن 11مه ورځ ده چې موږ د پاکستان را روان سوي. 11مه ورځ مو موږ خو چې د پاکستان را رسېږي وروره موږ سره ډېر سخت ظلم شوی دی. د شپې 12 بجې 1 بجه 12 بجې موږ پر کور باندې چاپېول شوي دي. سامانونه مو پاته دي، هر څه مو پاته دي، پیسې مو پاته دي. بیخي داسې راغلي چې خالي د یوه بړستنې سره راوتلي، هېڅ شی مقصد موږ نه دی ځان سره راوړی. مقصد چې دی خواته خپل وطن ته هېواد ته راوښتي، د اسلامي امارت څخه موږ ډېر خوشحاله یو. تر دغه ځایه پورې مقصد موږ سره یوه روپۍ موږ د جیبه نه خرڅه کړې ده، موږ سره کومکونه شوي دي. اسلامي امارت موږ سره ډېر سخته کومک کړی دی، هر څه یې را رسولي دي تر دا ځای پورې چې را رسېدلي. اوس د اسلامي امارت موږ دا غوښتنه ده چې وروره موږ دلته دا کوم خلک چې اوس اوسېدونکي په خیمو کې اوسېږو، نه موږ دلته کوم مځکه شته، نه مو کوم ژوند شته، که نه مو کوم زندګي شته، پوه شولې. نو موږ سره د اسلامي امارت دا مهرباني وکړي
چې یا موږ ته حویلۍ پیدا کړي یا موږ ته کوم ځای پیدا کړي. موږ په داسې رژیم اوس کومه خواته ولاړ شو، څه چل وکړو؟ نه د حویلۍ موږ سره دومره جرأت شته موږ چې د حویلۍ کرې ورکړو، خرچې د حویلۍ ورکړو، نه موږ سره د حساب کتاب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستان ګڼ شمېر افغان کډوال په جبر راوایستل او یا د ناعادلانه کړنې په کور دننه او بهر ګڼې ننګونې راوپارولې.